د یاد مجلس پر مهال امنیه قومندان الحاج ملا امین الله زبیر صاحب، د 215 اعظم قلی اردو قومندان الحاج مولوی محمد ایوب خالد او د اپراسیون مدیر الحاج ملا بسم الله صدیق، د استخباراتو ریاست اداري مرستیال الحاج مولوی عبدالرحمن سالم اخونزاده، د علماء کرام شورا اداري مرستیال الحاج شیخ مولوی میر آغا صاحب، د نظامی محکمې رئیس الحاج شیخ مولوی محب الله اخونزاده صاحب، د شهري محکمې رئیس مولوی فضل الرحمن فضلی صاحب، د احکام او پرامینو د تعقیب او نظارت ریاست رئیس الحاج مولوی محمد ګران عبیدی صاحب، او د نظامی امارت امیر مولوی محبت الله محبت، د امنیتي او تصفیوي کمیسیون اداري قاری سید احمد حمیم، او د اومي سرحدي لیوه قومندان او د سرحدي کنډکونو قومندانانو حضور درلود. وروسته ګډونوالو د اجنډا سره سم د تیرې اونۍ د رسمي کړنو او فعالیتونو په اړه والي صاحب ته تفصیلي او هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د ولایت مقام وایي مولوي محمد قاسم ریاض وایي هلمند والي مولوي امان الدین منصور صاحب د یادو مسؤلینو فعالیتونه او کړنې وستایلې او د راتلونکو پلانونو د تطبیق د کارونو د چټکتیا او پیاوړتیا په اړه د مجلس ګډونوالو ته لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. تېره ورځ د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په مشرۍ د امنیتي او تصفیوي کمیسیون د اعضاو سره نوبتي غونډه جوړه شوه چې د تیرو مجلسونو پر موضوعاتو باندې مفصلې خبرې وشوې، د هغو ارزونه وشوه او د راتلونکو موضوعاتو په اړه باندې هم پلانونه جوړ او په اړه لازم تصامیم ونیول شوه. همداراز د قاچاقي او مخدره توکو د مخنیوي په پار د مسؤلینو سره مشورې شریکې شوې. ټولو مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې په یاده برخه کې به جدي هڅې کوي او په هیڅ صورت کې به قاچاقي توکو ته اجازه نه ورکول کیږي.